په یو خاوره باندې د وګړو د ولس کمال دا دی چې د دوی سوچونه فکرونه دا اجتماعي او د هغې سره سره دا سوچونه د قام د وطن په سیاست او شعور باندې سنبالي. هسې روایتي راغونډېدل نه، هسې ګڼه ګوڼه جوړول نه. نو زما په خیال باندې دا جرګه چې کومه ده د دې په باره کې ډېرې هیلې دي د ټول قام د ټولو پښتنو په ټوله نړۍ کې میش خواره واره پښتانه چې د خپل وطن نه بدبختو او بدې ورځې ورک کړي دي زموږ نه. یو هیلې او ارمانونه دي د دې ټولو پښتنو چې موږ ته څه پېښ دي په دې خپل وطن کې، کوم ظلمونه دي په دې خاوره باندې، کومه بدامني ده، کومه بدبختي ده. خدای دې وکړي چې د دې جرګې راغونډېدل، د دې جرګې فیصلې، د دې جرګې پرېکړه لیکونه خدای دې وکړي چې دغه بدبختۍ د دې سره کمې شي او رالنډې شي. نو موږ به انشاءالله مایوسه کېږو نه. تاسو ډېر د حوصلې والا ملګري وئ، خاص کر چې دا څو ورځې کم دلته یو حالات جوړ کړلی شو. زما خیال دا دی چې په دې ریاست کې څوک نور د جمهوریت هم نه یادوي او نور مطلب دا دی چې څوک دې دا هم نه وایي چې ازادي د خبرې ازادي ده او د جرګې ازادي ده او د راغونډېدو ازادي ده. دا څه چې وشو دا د جمهوریت دپاره هم یو تور داغ دی او دا د ټولو قامونو دپاره د یو ډېرې بدبختۍ علامت دی چې تش جرګې ته او راغونډېدلو ته هم یو ولس نه پرېښودلی کېږي. او بیا هغه ولس دا پښتون قام، دا ولسونه، دا خواره واره په دې خپله خاوره کې موږ په دې خپله خاوره کې ژوند غواړو، ژوند امن غواړو په دې خپله خاوره. اخر سوال دا دی چې له دې امن د دې غږ نه ولې یېره ده د خلکو؟ دا امن خو د ریاست بنیادي ذمواري ده، د آیین لاندې دا ذمواري خلکو ته سپارلی شوې ده. بیا چې په دې خاوره باندې ولس دی 4 کروړه او 8 لاکه چې کوم دی دا قام اوسېږي په دې خاوره باندې 4 کروړه او 8 لاکه انسانان دا په دې پښتونخوا کې دي. صرف جنوبي پښتونخوا دا چې رایو کو خوا او شاخواره ولسونه د 10 کروړه نه زیات پښتانه دي په دې وطن کې. 10 کروړه نه په دنیا کې تقریبا 80 هیوادونه داسې دي چې د 10 کروړه نه د هغې آبادۍ کمې دي. پښتون قام خدای دومره لوی پیدا کړی، دومره سترې پیدا کړی، خو بدبختي زموږ سره اتفاق نشته، په موږ کې یووالی نشته دی. بیدارۍ په دې قام کې چې کوم پکار هغه بیدارۍ نه راځي. نو ځکه موږ د دې جرګې په وساطت باندې که د دې وطن علما دي، که د دې وطن سیاستمدار دي، که د دې وطن سوداګر دي، که ځوانان دي، که په کالجونو کې دي، که په پوهنتونونو کې دي، که په مدرسو کې دي، د ټول قام ته موږ دغه کوو چې راشئ دې د قام جرګې له راشئ لږ کښېنئ په دې کې د دې قام د دې خبرې دپاره ګورې دا واورئ. که په دې خاوره باندې امن رانلی نو ټول پښتانه به سرتوري. که په دې خاوره کې ژوند او روزګار او اقتصاد او خوشحالي او اختیار د دې قام په خپلو وسایلو باندې رانلی، دا ټول قام به بدبخت او د غریبۍ سره مخ وي. دا ټول قام به موږ بیا د پنجاب او د دنیا د مزدورو په طرفونو باندې رواني. د دنیا قامونه لګیا دي خپل وطنونه آبادوي، د دنیا قامونه نورو وطنونه له نه دي روان. دا صرف موږ دی پښتانه، دا پښتانه دی بدبختو راخیسي چې پر خپل ژوند کې پر خپل وطن کې په موږ پسې ژوند چې کوم دی دا پور شوی دی. ډېر ظلم وشو، جبر وشو، خاص کر د دې جرګې دننه چې څو ورځې وړاندې کم ځوانان چې کوم دی زموږ د دانې خپلې غه ووژلی شو. یعنې دا په ټوله نړۍ کې چېرته داسې نه کېږي دا ظلم او جبر صرف دلته دی. اوس که یو سړي ټوپک راخیستې او ډز د باندې کوي خو ډز وکړه، خو یو سړی د ټوپک خلاف دی، یو سړی د امن دپاره راغونډېږي، په کوم جواز باندې ته په هغه باندې ډز کړي؟ په کوم جواز باندې ته د هغه وینه تویه کړې؟ خو دا وینه چې زموږ تویول شي که نه، لکه د پارمي چرګانو په شان کوتره کېږو. دا ځکه چې د دې قام نه د چا ډار نشته، د چا یېره نشته. پته راغی ته چې لګی دي روزانه که په چاودنو کې وژل کېږي او که په ټارګېټ کیلینګ کې د منځه نه وړي او که بله بدبختي ده، خو دا پښتانه هسې هم نه رابېدارېږي. وګورئ دا یاد لرئ ملګرو، زموږ سوچ ډېر لوی دی، فکر هم قامي دی. موږ تاسو د دې وخت ځوانان مشران دا ډېر ذموار ځکه یي چې موږ غواړو دا چې راتلونکي نسلونه زموږ په دې وطن کې آباد شي. په موږ تاسو دور تېر دی، که ښه ده او که بده ده، خو راتلونکي نسلونه دې له به د خپل وطن آبادول غواړي. په دې یو ریاست کې، په دې یو هیواد کې چې په یو ګوټ کې امن دی، په دې بل ګوټ کې ولې امن نشته؟ په دې یو سر کې روزګار او خوشحالي ده، په دې بل سر کې ولې نشته؟
دا خاوره خو د سرو زرو مرغۍ ده، د سرو زرو مرغۍ، د دې هوا، د دې اوبه، د دې هواګانې، د دې وسایل، د دې جغرافیه، دا د ټولې نړۍ دپاره د ټولو نه غوره جغرافیه ده. و غم دا دی چې زمونږ د پښتنو سې قدر نه وي. زمونږ یو ملګری دی هغه وایي